د پکتیا کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي د کارونو چټکتیا او مراجعینو ته د اسانتیاو رامنځته کولو په موخه یو شمېر مهمې اداري برخې برېښنایي سیستم ته اړولې چې په وینا له دې وروسته به د دولتي کارکوونکو کاري جوازونو ترڅنګ ګڼې نورې مهمې برخې په برېښنایي بڼه پر مخ وړل کیږي. د پکتیا ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست په هڅو د وزارت په همکاري سره موږ د پکتیا ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مربوط د سکل 1404 کال چې همدا تاسو شاهدان یو جریان کې ده. په دغه کال کې موږ تقریبا 8 دانې سیستمونه فعال کړل او عملاً چې هغوی ګټې اخیستنې ته برابر دي. له دوی څخه موږ کولی شو چې له دې څخه وروسته په انلاین ډول باندې ګټه واخلو. د دوی په خبره له دې سره به مراجعینو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته او په کم وخت کې به د ډېر کار ترسره کولو ترڅنګ په چارو کې لا شفافیت رامنځته شي. نو په ټوله کې موږ داسې ولې د اتو سیستمونو څخه چې زموږ دغه عملاً و سیستم چې موږ مخکې یادونه وکړه دا فعال دی، یوازې د الکترونیکي جوازونو برخه پاتې ده چې همدغه به په نږدې کې د الکترونیکي جوازونو د کارت در رسیدلو سره سم فعال شي. په مجموع کې موږ داسې ویلی شو چې دا به مراجعینو ته او د موږ د ادارې د کار په شفافیت او په لنډ وخت کې د ډېر کار د سبب لامل شي. بلخوا د پکتیا اوسیدونکو په یاد اداره کې د برېښنایي سیستم په پالېدو خوښ دي او هیله څرګندوي چې په دې سره به د دوی کارونو کې هم چټکتیا رامنځته شي. اوسنی کار جوړ ته دوی کاغذي ده او یو خبره ده چې زه اوس خبر سم چې د څو ورځې وروسته دوی دغه کارتونه الکترونیکي بڼه تبدیلي او دا ډېر ښه خبره ده د موږ لپاره چې موږ دلته موږ لپاره هم اسانتیا او نور خلک لپاره هم اسانتیا دوی ته هم اسانتیا او برنامه ډېر شفاف برنامه ده. دغه نه ډېر مننه کوم. پخوا به دغه سیستم سیو کاغذي و، یعنی د کاغذ لوري به مراجع ته یو جواز ورکول کېده. اوس خوشبختانه الکترونیکي سیستم رامنځته شوی ده. دا به چې د مثلا یو کس نشي کولی چې دوه جوازي وکړي. یو خواله دغه د بل چې د عوایدو په بخش کې به ډېر زیات اسانتیا او شفافیت رامنځته کړي. د یادول ده چې په دې سیستم کې د دولتي کارکوونکو د کاري جوازونو او حرفوي زده کړو سیستم په ګډون 6 نورې مهمې برخې برېښنایي سیستم ته اوښتې چې له دې وروسته عملاً د استفادې وړ دي.